یو سړی له خپلې میرمنې سره زیاته مینه درلوده، خو د میرمنې یې خپل خاوند نه و خوښ. له همدې کبله یې غوښتل چې په خاوند ځان طلاق کړي. یوه ورځ یې پر یو موضوع بحث و. د خاوند له خولې څخه یې داسې خبره ووتل چې میرمن یې چوپ کېناسته. خاوند ورته وویل: که تر سهاره مخکې دې خبرې ونه کړې نو پر ما طلاقه یې. میرمن چوپ شوه او اراده یې وکړه چې تر سهاره به چوپ پاتې شم تر څو خاوند مې طلاقه کړي، او دا ښه موقع هم ده تر څو له ده څخه خلاصه شم. خاوند یې زیات پریشانه شو. ډیر کوشش یې وکړ چې په میرمنې خبرې وکړي، خو میرمنې یې هیڅ نه ویل او چوپه وه. نو خاوند یې پوه شو چې دا خو طلاق غواړي او همداسې راڅخه جلا کیږي. نو علماو ته ورغله. ټولو ورته وویل: که د میرمنې تر سهاره خبرې ونه کړې پر تا طلاقه ده، ځکه شرط ستا لخوا دی، نو تر سهاره مخکې باید خبرې پرې وکړې. له امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د دې سړي ناسته ولاړه وه. بیا هلته ولاړه او پریشانه کېناسته. امام صاحب پوښتنه ځینې وکړه چې ولې داسې پریشانه یې؟ سړي ټوله کیسه ورته بیان کړل. امام صاحب ورته وفرمیل چې طلاق به نه واقع کیږي، بېغمه اوسه. سړی خو مطمئن شو، خو نورو علماو د امام صاحب په هکله بدرت ویل شروع کړل چې امام صاحب حرامو ته حلال ویل غواړي. دا خو ښکاره خبره ده او امام صاحب وایي چې طلاق به نه واقع کیږي. کله چې د سهار سپېدو ته نیم ساعت پاتې شو نو مسجد ته ولاړ او په لوړ غږ سره یې د تهجد لپاره اذان شروع کړ. هغې ښځې چې اذان واورید نو خبرې یې شروع کړې او خاوند ته یې وویل چې سهار داخل شو او زه پر تا طلاقه شوم. خو چې تحقیق وشو نو ورته معلومه شوه چې د سهار وخت نه دی داخل شوی، دا اذان خو د تهجد لپاره و. بیا نو علماو او خلکو ومنله چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دی او تدبیر کوونکی هم دی.